او دا کنزل چې ما کړي خو خفه کېږئ مه ورور تاسو خو په ایکشن واغستې نو داسې ایکشن هم پرې واغسته والله سمه دنیا هم پروا نه کړه. دا بهر یو کس ناست دی، یو منټه، بهر یو کس ناست دی، صدیقي نوم یې دی. دا په هره ویډیو کې دا خبره کوي چې چمچا د خان بابا چمچا د بالغ بابا چمچې او د طاهر کټمله دواړه یخ شوی. تاسو ته ما نه وي چې سمومم یو ویډیو مې درپسې څه وکړله، توبې مې در باندې ایستلې. توبې ګورئ، افغانانو سره ځانونه مه برابروئ. ما درله ویلي موږ افغانان همیشه په یو اتفاق باندې یو ویډیو مې وکړل، الحمدلله ښه درزنده ملاتړ مې ټولو وکړې. ولې چې ما مې د افغانانو ملاتړ وکړې، د افغانانو غږ مې اوچت کړی. د طاهر کټمل او د بالغ بابا چمچې د افغانانو سپکاوی کړی او زه کله هم دا نشم برداشت کولی او نه مې افغانان دا برداشت کولی شي چې زموږ د افغانانو دې بېعزتي وشي. په خپلو افغانانو باندې همیشه ویاړم او همیشه مې خپل افغانان ملاتړ کوي. 90% پاکستانیان زما ملاتړ کوي ځکه چې زه سپینې خبرې کوم، حق وینا کوم او حق آواز اوچتوم. هغو هم راسره مینه لري او هغه 10% هغو کې مې درله سم زړه چولی دی. د ټولو خویندو او ورونو څخه نړۍ مننه کوم چې همیشه مو زما ملاتړ کړی او همیشه به زه په تاسو باندې نن کوم. پروسه کال د طاهر کټمل چې کوم دی د افغانستان پسې ویډیو کړې وه، ډېره زیاته غوسه هغې وخت کې هم راغلې وه. ایسته مې پیسې خلکو ته ومنلې، په خپله علاقه کې مې په خلکو باندې راګیر کې په بوجۍ کې مې واچولو او ویډیوز ما ټیک ټاک کې شیر کړل. هغه ټیک ټاک والا هم ریپورټ لګه ځکه چې هغه د ټیک ټاک خلاف باندې وه او هغه ویډیو به ډېرو کسان کتلي. پرون مې ورته وویل بېادبي دې ډېره مه پیمای، دا چې د طاهر کټمل دی یا یاره څه به ورته ویم پرېږدی مړ او پال لري او دا د دغه چمچه چې ده څه نومېږي بالغ بابا چمچه چې ده، ما بېادبي دې ډېره مه پې پرتوک درنه وباسم. سم مې درله یخ کړي وه، بېګا راغلي وایي داسې او هغسې بښنه غواړي او داسې کوه. موږ افغانان ورونه دي او کنزل راته خلک کوي چې یو خبره افغانانو ته کوي که نه برابروئ. دا مې ته پوره اجازت دی او همیشه په اتفاق اوسئ. زما دا خبرې په زیاترو باندې بدې لګېږي ځکه چې سپینې خبرې دي. افغانانو همیشه په اتفاق باندې اوسئ، یو بل ملاتړ وکئ، یو بل ته نیت صفا کئ، تاسو به پرمختګ وکئ. که چېرته موږ افغانان سره په خپلو کې سره خلاف یو، د یو بل ملاتړ نه کوو، یو بل ته نیت بدي، نو موږ کله پرمختګ نشو کولی. دنیا به موږ نه ډېره مخکې لاړه شي، موږ به بیا ډېر شاته پاتې شو. که چېرته موږ یو بل ته نیت صفا وساتو، د یو بل ملاتړ وکړو، په یو بل باندې ننګ وکړو، موږ افغانان به په دنیا کې مخکې لاړ شو. دا درته وایم. همیشه چې کله یو افغان ترقي کوي د زړه نه ورباندې خوشحالېږئ. دا یاد ساتئ. کله هم د افغان یا خور یا د ورور خپې ونه وهئ، ملاتړ یې همیشه وکئ. نه هغه کس دی چې په سخت وخت کې دې ملاتړ وکړي. دو زما د سرتېرو بېعزتي کړې وه، زما د افغانانو بېعزتي کړې وه، نن غوندې مې ورله جواب ورکړې. دا سبا بیا بل ګلخان هم راپاڅېږي، بل د حیرمنډۍ اولاد هم راپاڅېږي زما د افغان بېعزتي کوي. زه مې کله هم د افغان بېعزتي نشم برداشت کولی، نه افغان زما به بېعزتي برداشت کولی شي. نر غوندې مې افغانانو ملاتړ هم کوم او نر غوندې افغانان زما ملاتړ هم کوي. چې په چا زمونږ خبرې بدې لګېږي خدای دې زړونه وچوي. مه ګورئ زما فیسبوک پیج، مه ګورئ چې په چا باندې بدې لګېږي. چې ګورئ بیا په زړه غاټ ساتئ ځکه چې زما خبرې سپینې دي او سپینې خبرې بیا ډېرې بدې لګېږي په خلکو باندې. جار د ټولو شم، قربان د ټولو شم، لوکې درنه شم یار، لوکې چې په یو ورځ 24 ساعته نه دي پوره چې توبې مو ورباندې ویستې. یاد ساتئ خویندو ورونو، که موږ په اتفاق شو موږ افغانان که نه ډېر پرمختګ کولی شو. ستاسو د ملاتړ نه یو جهان مننه کوم. ښه شي بیا ښه وخت.